هغې په مناسبت سره اول زه خواست کوم اجازه شته چې تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. د ټولو ملګرو طرف نه تاسو ته خیر علي و کاکا ته مو نورالامین صاحب چې څنګه تاسو ته معلومه ده زمونږ د کلي د صوابۍ یا ټولې پښتونخوا او زمونږ د پښتون ټول ولس نمایندګي کوي او لیکوال هم دی او شاعر هم دی او فلاسفر هم دی او راغلی او دلته کې پروګرامونه د هغې دپاره نو زمونږ د ملګرو خواهش وو چې تاسو ته به دا یوه ورځ به زمونږ د طرفه وي نو نړیوال پښتو ټولنې په حیثیت باندې زه چونکې دلته کې تاسو راغلم چې نورالامین صاحب د پښتو انټرنیشنل سوسایټي کومه ده د هغې بانیانو کې دی او په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او د دې ولس دپاره لکه د بیدارۍ یا د چې کوم کلچر دغه دی په هغې به صاحب خبره ته وکړي نو بیا به بهتره وي زه پرې له مخکې نه کوم خو د نړیوال ټولنه چې پښتو ټولنه د هغې د طرف هم تاسو ته بخیر علي و زه یې بحیثیت چیرمین د یو کې اجاز نصر شکمدنه وایس چیرمین دی دانیال جاینټ سیکرټري دی او زوار حسین چې دی نو هغه زموږ جنرال سیکرټري په برمنګم کې نن هغه خو بس د هغه د وجې نه راپاتې دی او نور کابینه به هم جوړېږي او ستاسو په علم کې دا راولم چې نړیوال پښتو ټولنې په یورپ کې یا په دغه کې په مختلفو ملکونو کې تنظیمونه په کاناډا کې په اسټرالیا کې په دغه کې تنظیمونه فعال دي او جوړ دي او زمونږ د یو کې تنظیم لا پوره کمپلیټ نه دی جوړ خو دغه شروع هم چې کوم دی نو هغه کړی ده ورسره زه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو کې نایب صدر مهم نو سیاسي هلې ځلې دا کو نړیوال پښتو ټولنه چې ده دا غیر سیاسي په دې کې ټولو پارټو چې څومره پارټۍ د هغې ټولو نمایندګي وي هغه کوي او چې چاته کې زمونږ کوم مشران یا اتلان دي د هغې د هغه چې کوم خدمات دي نو د هغې دپاره یا زمونږ چې کوم کلچر هغه وي په هغې باندې خبره کېږي یا مونږ ته کوم ځای کې ستونزې راځي نو د هغې یا د خدماتو د ستاینې دپاره نو زه د نورالامین صاحب درخواست کوم چې په هغې باندې لږ د نړیوال پښتو تاسو ته ناست یې خبرې وکړئ بس هغې باندې تاسو ته اراض و مقاصدو باندې خبره وکړي او ملګرو سره به لاړ شم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مشر ورور کاکا او نورو ملګرو فواد خان داسې ده چې اول خو زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دلته راغلئ ما ته دا پته ده چې ستاسو بلا شی مصروفیات دي دغه یو ورځ وي چې ستاسو چوټي وي او اکثر پکې د ډېر ځینې خلکو په یو ورځ کې هم چوټي نه وي نو دلته ژوند ډېر مصروف دی او ژوند ډېر ګران هم دی نو ستاسو یو جهان مننه یو نړۍ مننه چې تاسو دلته راغلئ او پروګرام مو ناسته مو وکړه. زه دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو یو تنظیم لرئ یو فورم لرئ خپل او ځکه چې پکار ده دلته چې داسې فورم وي داسې سازمان وي چې هغې کې دا ملګري راجمعېږي او خپل یو بل سره کښېني ځکه چې زموږ دا وخت چې دی نو دا څه د زامنو د لوڼو شي څه د ښځې شي څه د نورو ذمهوارو شي نو دا چې کوم یو بل سره وخت تېر کړو دا زموږ خپل شي په دې کې دا دوستانو سره ملګرو سره چې کوم وخت تېر شي نو هغې کې بندله غوندې ژوندی شي او زما خپل نظر دا ده چې کوم خلک محفل لري دوستان لري نو هغوی په سماجي توګه باندې هم ژوندي وي او د هغوی روحاني توګه باندې هم ډېر مضبوط وي نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو ملګرتیا ده روغوړي ده ستاسو یو ترتیب شته. د کوم تنظیم خبره چې فواد خان وکړه نو نړیوال پښتو ټولنه چې ده نو دا په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ډاکټر غلام صمد چې زموږ یو کشر دی ملګری دی هغه د دې سرپرست و هغه نن سبا